ایسب دا جماعت څونه وخت کېږي چې جوړ شوی دی؟ دغه جومات خو تقریبا پروس کال یې وغورځېد، بیا زمه یې راغی، زمه یې څه کارونه یې پاتې شول، څه کال یې پسرلی کار پې شروع کړو، اوس ماشاءالله تکمیل شي. ښه ډېر ښه ډېر دنه د اوداسه ځای دی او دا بیت الله خلا دی او ډېر زبردست او دا یې چې دی د اوداسه دپاره ځایونه جوړ شوي دي. او د دې منزل دی، دې منزل ته دی هم دلته ځای دی، 5 وخته جمع پکې کېږي. او ایسب دلته څونه مسافر یا څونه څه خلک زیږدی شي؟ یاره دې کې 400 نفره جیږي. 400 نفره. ښه ماشاءالله ماشاءالله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ملګرو خاص انشاءالله د رب نه امید لرو انشاءالله ښه بس دی، الله مو ښه او خوشحال لره. داسې د پکتیا او د لوګر او د خوست په لاره باندې یو ښایسته ډېر مزېدار ماشاءالله یو جومات جوړ شوی دی، د هغې په څنګ یو پټرول پمپ هم دی او ډېر یو وسیحه او ډېر یو مزېدار او ښایسته جومات دی. تاسو ته به د هغې دننه ځای هم وښیو. او مونږ سره یو حاجي صاحب دی. السلام علیکم ورحمت الله. حاجي صاحب ښه صحت مو ښه دی انشاءالله؟ خیر و خیرت دی؟ تاسو خاص دی؟ صحتونه هم ښه دي؟ الله مو ښه او خوشحال لره. حاجي صاحب څه نوم دی؟ زما خو نوم ګل محمد ده. ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. او حاجي صاحب د کوم کلي؟ د وچخاخ. وچخاخ. د دې علاقې څه نوم دی حاجي صاحب؟ د دې علاقې خو تیره نومیږي، په تیره باندې په تیره کې بیا وچخاخ ده. وچخاخ دی. ښه 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 ماشاءالله. حاجي صاحب په دې لاره تېرېدو مونږه او دا جومات مو ولیدو ډېر زبردست او ماشاءالله ښایسته جومات و. نو د جومات په اړه یو څو معلومات ستا نه ستاسو نه پوښتنه کوو که دې باره کې رڼایي واچوې مونږ سره. نو حاجي صاحب دا جومات څونه وخت کېږي چې جوړ شوی دی؟ دغه جومات خو تقریبا پروس کال یې وغورځېد، بیا زمه یې راغی، زمه یې څه کارونه یې پاتې شول، څه کال یې پسرلی کار پې شروع کړو، ښه ماشاءالله اوس ماشاءالله تکمیل شي. ښه ډېر ښه ډېر ښه ډېر ښه. او دا جومات چا جوړ کړی دی صاحب؟ شخصي جوړ دی دولتي جوړ دی؟ دا خو شخصي جوړ شوی دی. ښه ماشاءالله. رئیس حاجي الحاج مرزا کټوازی. ښه ښه ماشاءالله ماشاءالله. کابل د سورپان رئیس ده. ښه 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 ښه. همکارۍ د خلیفه صاحب سره ښه ماشاءالله دواړو همکاری جوړ شوی دی. ښه 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 ماشاءالله. دننه لاړ شو حاجي صاحب د جومات دا یو رڼا یې دا څه وګورو او دا ماشاءالله ملګرو دا وګورئ ډېر زبردست انشاءالله. لرې نه هم تاسو ته دې جومات په باره کې تاسو ته وایو. او دا یو غټ لاره ده او ماشاءالله دا وګورئ دا یې پټرول پمپ دی او دا دیوالونه دي د جومات او دا یې دروازه او ډېر ښایسته ماشاءالله یو څه دی. او اوس هم کار پې روان دی، فی الحال لا تکمیل شوی نه دی خو نو دا ماشاءالله ماشاءالله هغه مخامخ د زنانو جومات دی او دا د اوداسه دپاره ځای جوړ شوی دی. د اوداسه نه به ونیسو داسې به راتاو شو د څه دپاره کې او ماشاءالله ډېر ښایسته جومات دی. دومره ښایسته جومات ته هر یو مسافر خدای دې چې واس توفیق ورکړي. امین. لکه الحاج مرزا کټوازي ته ورکړی ده او داسې کارونه وکړي ماشاءالله ماشاءالله. خدای دې افغانستان دې جوړ روغ آماده راکړي. امین امین. دا جومات دننه د اوداسه ځای دی او دا بیت الله خلا دی
او ډېر زبردست او دا چې دی د اوداسه دپاره ځایونه جوړ شوي دي. تاسو وګورئ ملګرو چې هر مسافر دې ځای نه تېرېږي او ګوري، خوښېږي د هغې او ډېر په مینه باندې دلته راځي. او تاسو دا وګورئ دا جومات ډېر مزېدار ماشاءالله ډېر ښایسته. اوس به لاړ شو تاسو سره د جومات په دننه ساحه کې او دا وګورو چې دننه جومات څنګه دی ماشاءالله. لک اوس روان ده د اوبو پشي روانه ده. د مخکې دې ویلې وای بیا م پشي نه کوله روله راغلې ده که نه. دا د جومات دننه ته رالو موږ او تاسو وګورئ ماشاءالله روله ده روله اخته ده. ودرې 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 دا جومات وګورئ ماشاءالله ماشاءالله ډېر زبردست جومات جوړ شوی دی الحمدلله. دا زموږ د افغانستان فخر دی، د امارات اسلامي فخر دی. د خلیفه صاحب په مرسته باندې دا جومات جوړ دی او ډېر زبردست ماشاءالله او ډېر خوندور جومات دی ماشاءالله. هر یو مسلمان چې راځي مسافر دې ځای نه تېرېږي دلته لمونځ کوي نو د دې لمونځ نه خوند اخلي. ډېر په مینه باندې لمونځ کوي دلته ماشاءالله. او تاسو دا وګورئ نو دا هم تاسو ته دویم منزل ښیو، تاسو ته وګورئ او الحمدلله ډېر د فخر ځای دی. دا هر یو مسافر چې راځي دا د دویم منزل ته لاره وتلي. 5 جمعې 6 جمعې ماښام د شپې 2 بجې هم لپاره راغلي دي. ها ماشاءالله 1 بجې هم راغلي 12 بجې هم راغلي دی کتلی ده. ها ماشاءالله ماشاءالله. او د دویم منزل دی، دویم منزل ته دی هم دلته ځای دی 5 وخته جمع پکې کېږي. او ایسې دلته څونه مسافر یا څونه څه خلک ځایېدی شي؟ یاره دې کې 400 نفره ځایېږي. 400 نفره ښه ماشاءالله ماشاءالله. لاندې باندې کې 400 ښه ماشاءالله. دا وګورئ ملګرو ډېر زبردست ماشاءالله یو ښایسته جومات. الله دې هر مسلمان له توفیق ورکړي چې داسې د الله کور دی، داسې یو الله کور جوړ کړي په هر ځای کې په هر ښار کې. ایسې ستاسو نه ډېره مننه. ستاسو دې جومات مبارک کې مونږ ته د معلومات راکړه. مسافر مو روغ سلامت کورو ته راولي. امین خدای دې دنیا دنیا خوشحاله کړي. امین امین. خدای دې منګل یا الله راډک کړي. امین 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 امین. مور او پلار او دغه ته خدای په خیر راولي. الله مو خوشحاله را الله مو خوشحاله را ښایسته کړي. امین 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 امین. له تا نه هم ډېره مننه چې دا د مسافرو ته د مثال یو کیسټ غوندې هغه جوړ کړ او ویلېږي. خیر اوسې ډېره مننه. الله مو خوشحاله را او ډېر خوشحال شو حاجي صاحب. دا د مونږ د وطن او د مونږ د
ولس فخر دی ها ماشاءالله ها واه واه ها ماشاءالله ها 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 هلته بره ها ماشاءالله ماشاءالله د سیل او تفریح لپاره یو ځای جوړیږي دا پورې پاڼ چې ده د ډانګو سره دغلته د زرو موټرو د لویو موټرو پارکینګ جوړیږي ها ماشاءالله او کوز لور ته دغه تیږې چې پرتې دي شمشانې چې دي دغه ځای کې هغه جوړیږي د موټر شي د جب هغه جوړیږي سروس سټیشن جوړیږي ډېر کارونه کیږي او ان شاء الله الله دې ولا توفیق ورکړي چې دا ټول کارونه په سر ورسي ان شاء الله تر اخره پورې او هغه ته د خلیفہ صاحب د میلمستون کوټه جوړیږي ها ماشاءالله ماشاءالله هغه اعلان د دروازې سره بل جمعات ها خیر سره هغه جوړیږي خیر سره روان د کار هغه کانکریټ ته چت ته برابر ده ها ماشاءالله دا مسافر ته زه ډاډګرنه ورکوم ان شاء الله افغانستان جوړ بسی ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله 10 14 ان شاء الله ضرور جوړیږي تاسو ډیر مننه سي الله مو خوشاله لره الله مو آباد لره خیر جزاک الله دا ملګرو ګورې دا ماشاءالله دا یو لاره ده مسافر تیریږي دی خوا او ډیر ښایسته او دا د زنانو لپاره جومات جوړیږي کار پې روان دی او ډیر یو ښایسته د تفریح لپاره او یو څه جوړیږي ځای جوړیږي دا او دا جومات دی وګورئ تاسو او ډیر ښایسته مزیدار جومات جوړ دی جومات په اړه دلته یو کاڼی لیکل شوی دی په آخر کې به هغه هم تاسو ته وښیو او انشاءالله دا څونه وخت کېږي جوړ دی دی ټول دلته لیکل شوی دی